ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو نن درته د یو بل ویډیو سره حاضر یم. هغه د دنیا لس خطرناک سړکونه کوم دي. مخکې له دې نه چې تاسو ویډیو وګورئ لاندې په سره بټن باندې کلیک وکړئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د دنیا لس خطرناک سړکونه. لسم نمبر ګولینګ ټنل روډ. دا د دنیا له خطرناکو سړکونو نه شمیرل کیږي. په دې باندې سفر کول ډیر مشکل کار دی. د دې سړک پلنوالی 14 فوټ ده او اوږدوالی 14 فوټ ده. دا ټنل 1.2 کیلومتره اوږدوالی لري. رڼا او هوا لپاره یې سایډو ته 32 سوري جوړ کړي دي. عجیبه خبره دا ده چې دا سړک 14 مزدورانو په 5 کالو کې مکمل کړی ده. نهم نمبر لاس کیروکولیس پاس. دا د چیلی او ارجنټینا بارډر باندې پروت ده. که څوک له چیلی نه ارجنټینا ته ځي نو اول کې دومره سخت پیچومي نه وي څنګه چې مخته ځي دا پیچومي نور هم مشکل کیږي او ډیر خطرناک موړونو سره به مخ کیږي او د دې خطرناکو موړونو تعداد 10 ده او دا موړونه د 180 ډیګري زاویه جوړوي ځکه ډیر مشکل شي. او بل دا چې دا سړک نور هم خطرناک شي کله چې ټول کال واوره پرې وریږي. اتم نمبر سیشون ټیبت هایوے. د دې سړک اوږدوالی تقریبا 2100 کیلومتره ده او دا د چین د سچوین ولایت له تبت سره متصل کوي. دا د دنیا خطرناک سړکونو کې شمیرل کیږي ځکه دا سړک خطرناک پیچومي، د اکسیجن کمښت، خراب سړک او خطرناک موړونه لري او د ځمکې خویده خطر هم وي پکې او دینه بغیر دلته په کال کې 10 میاشتې باران او واوره وي. په له همدې وجه بعض موټر چلونکي بند پاتوي او پکې غلاوې هم ډېرې وي. اووم نمبر سټیل ویو پاس. دا سړک 9045 فوټ د سمندر له کچې لوړوالی لري او دا د یوروپ 50 جګو غرونو کې جوړ شوی ده او په دې سړک باندې سفر کولو سره به 48 خطرناکو موړونو سره مخامخ کیږي. شپږم نمبر سکیپر کینین روډ. دا سړک د نیوزیلینډ په جنوبي جزیرې باندې واقع ده او دا سړک 140 کاله پخوانی ده. کارګرانو دا سړک له جغل نه جوړ کړی و. 25 کیلومتره مخته تللو نه بعد دا سړک دومره تنګ شي چې د بل موټر ورسره تیریدل مشکل وي او که د تیریدو هڅه وکړه نو د جغل د نازک کېدو له وجه د موټر غورځېدلو خطر وي پکې. پنځم نمبر نارت ینګس روډ. دا سړک د قاتل په نوم هم یادېږي او هر کال دا سړک د 300 کسانو ژوند اخلي. د دې سړک زوړ 3550 میټره ده. دا په 1913 کې قادیانو باندې جوړ کړی و. د سړک یو خواته کمرونه او بل خواته 200 فوټ ګړنګونه دي. څلورم نمبر جیمز ډیلټن هایوے. دا سړک د الاسکا ایالت د تیلو پایپ لپاره په 1940 کې جوړ کړی و او د دې سړک اوږدوالی 404 کیلومتره دی. دا سړک له جغل نه جوړ شوی دی. د دې سړک د خطرناک کېدو وجه دا ده چې دا سړک په یو ویران ځای کې جوړ شوی دی او دلته هیڅ شی هم نه وي، مطلب هوټل، پټرول پمپ وغیره نه وي او حرارت درجه یې له 0 ډیګري نه هم کته راځي. په دې سړک باندې سفر کولو نه مخکې دا مشوره ورکول کیږي چې خپل ځان سره ضروري شیان واخلي. دریم نمبر کراکوروم هایوے. دا سړک پاکستان او چین سره وصل کوي. دا د دنیا ټولو نه لوړ سړک دی. د دې سړک اوږدوالی 1300 کیلومتره دی او صرف د چین سرحد سره پوخ دی او د دې سړک باندې سفر کول له ډېر مشکلاتو سره مخامخ کیږي لکه د خاورې او د واورې راتویدل، سیلاب او لوړوالي له وجه مریض کېدل. دویم نمبر ټرول سټیجن. دا سړک ټرول پارک باندې هم یادېږي او د ناروې د سړک د
کتلو لپاره ډیر خلک راځي. په دې سړک باندې سفر کول ډیر مشکل وي. د دې سړک کوږوالی او جګوالی له وجه ډیر مشکلات پیښیږي. او که تاسو پوهیږئ چې تاسو زړور یاست او دلته موټر چلولی شئ نو د دې ښکلو منظرونو نه به خوند واخلئ. اول نمبر اټلانټیک اوشین روډ. د ناروې دا سړک چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري د سمندر منځ کې تیر شوی ده. په دې سړک باندې سفر کول سړی متاثر کوي هم او ډاریږي هم. دا سړک د ناروې جزیرې سره متصل کوي. دا و د دنیا 10 خطرناک سړکونه. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ.